دلته به د لوګاریتم یو بل خاصیت ثبوت کړو. که زه داسې ولیکم چې لوګي A په قاعده د x مساوي کیږي په b سره، دا به د توان په شکل داسې ولیکو چې x په توان د b مساوي کیږي په a سره. که زه اوس دلته د مساوي دواړې خواوې ضرب c کړم، نو داسې به ولیکو چې c ضرب لوګي a په قاعده د x مساوي کیږي په b ضرب c سره. او که دلته د مساوي دواړې خواوې په توان د c کړو، نو داسې به ولیکو چې x په توان د b کل په توان د c مساوي کیږي په a په توان د c سره. دلته طاقت په طاقت کې توانونه لرو، نو طاقت په طاقت کې توانونه ضربوو، داسې لیکو چې x په توان د b c مساوي کیږي په a په توان د c سره. که اوس دا حالت د لوګاریتم په شکل ولیکو، داسې به ولیکو چې لوګي a په توان د c په قاعده د x مساوي کیږي په b c سره. دا x مو د b c په توان سره لیکلی دی چې مساوي سوی دی په a په توان د c سره. نو که دلته اوس موږ وګورو، دلته b c مساوي دی په لوګي a په توان د c په قاعده د x سره، او دلته بیا b c مساوي دی په c ضرب لوګي a په قاعده د x سره. نو د مساواتو دا خواوې سره مساوي دي، د مساواتو دا خواوې هم باید سره مساوي سي، او دلته موږ باید په مساوي حالت کې سره ولیکو. داسې لیکو چې c ضرب لوګي a په قاعده د x مساوي کیږي په لوګي a په توان د c په قاعده د x سره. نو دلته موږ د لوګاریتم یو بل خاصیت ثبوت کړی، او د لوګاریتم یو بل خاصیت مو په لاس راوړی. موږ داسې وایو که چیرې لوګاریتمي عدد توان ولري، نو موږ هماغه توان په دې ډول باندې د همدې لوګاریتم سره د ضرب په حالت کې لیکو. یعنی لوګي a په توان د c په قاعده د x مساوي کیږي په c ضرب لوګي a په قاعده د x سره. نو راځئ اوس به دلته یو ځل بیا موږ د لوګاریتم ټول هغه خاصیتونه چې مخکې مو ثبوت کړي دي دلته به یې ولیکو. لومړی به دا پاک کړو، دا به په دې ډول پاک کړو. دلته به اوس بیا د لوګاریتم ټول مخکې ثبوت سوي خاصیتونه ولیکو. دا خاصیت مو اوس ثبوت کړئ چې مساوي کیږي په لوګي a په توان د c په قاعده د x سره. او دا خاصیت مو بیا په تیری ویډیو کې ثبوت کړی وو چې لوګي a ضرب b په قاعده د x مساوي کیږي په لوګي a په قاعده د x جمع لوګي b په قاعده د x سره. دلته اوس غواړو د لوګاریتم د یو بل خاصیت ثبوت هم وکړو. موږ په تیری ویډیو کې داسې لیکلي وه چې لوګي a په قاعده د x مساوي کیږي په l سره. د توان په شکل به یې داسې ولیکو چې x په توان د l مساوي کیږي په a سره. او دا مو هم لیکلي وه چې لوګي b په قاعده د x مساوي کیږي په m سره، چې د توان په شکل یې داسې لیکو x په توان د m مساوي کیږي په b سره. اوس به دلته داسې ولیکو چې لوګي a پر
b په قاعده د x مساوي کیږي په n سره. د توان په شکل به داسې ولیکو چې x په توان د n مساوي کیږي په a پر b سره. راځئ اوس به یې دلته ولیکو. یو وکتور به دلته راوړو. x په توان د n مساوي کیږي په a پر b سره. نو موږ به دلته داسې ولیکو چې x په توان د n مساوي کیږي په یو کسري خط به ولیکو. a مو مساوي کیږي په x په توان د l سره او b مو مساوي کیږي په x په توان د m سره. نو دا موږ کولای شو داسې ولیکو چې مساوي وبسي x په توان د l به خپله ولیکو ضربې که دا x په توان د m صورت ته راوړو x په توان د منفي m بسي. نو دلته د توان لرونکو عددونو ضرب دی. دلته به ولیکو چې x په توان د n مساوي کیږي په د توان لرونکو عددونو ضرب دی. قاعدې مو مساوي دي. د مساوي قاعدو څخه یوه قاعده لیکو او توانونه یې سره جمع کوو. l جمع منفي m چې l منفي m کیږي. x په توان د n مساوي کیږي په x په توان د l منفي m سره. نو اوس مو دا قاعدې مساوي دي. کولای شو دا توانونه د مساوي په حالت کې له یو بل سره ولیکو. n به مساوي شي په l منفي m سره. ګورې دلته موږ n مخکې په لاس راوړی وو. n مو لوګي a پر b په قاعده د x دی چې مساوي وبسي. دلته l لرو. l مو لوګي a په قاعده د x دی منفي او دلته m لرو. m مو لوګي b په قاعده د x دی. نو دلته موږ د لوګاریتم یو بل خاصیت ثبوت کړی او د لوګاریتم یو بل خاصیت مو په لاس راوړی چې لوګي a پر b په قاعده د x مساوي کیږي په لوګي a په قاعده د x منفي لوګي b په قاعده د x سره. چې اوس یوازې د لوګاریتم یو بل خاصیت لا پاتې دی. هغه به د لوګاریتم هغه خاصیت په راتلونکي ویډیو کې ثبوت کړو.